بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسوالات وجوابات دا مبارك نشستنا وناستي دا الله بتوفيق سرا رواني پاغ سلسله کی نن دا یوسل اته نمبر نشست و ناست ده. پا دی مبارک نشست کی اولنی سوال یو ورور کرده چه زمانگا پا دی علاقو کی او زمانگ پا دی خلقو کی دا یو مشهور مسئله ده چه سحر منزل جمعات تا ورشی نو خلق با پرز منزبن ولاړی، جمع با ولاړی او بس سنت کئی. دا دوی دا کار صحیح دے او که صحیح ندے؟ الجواب، پا دی مسئلہ باندی ما سو پیری تفصیلی خبر کردی دا او پا دیرو زینو کی دا نصیحت من کردی ہو. بیام باز خلق دا تعصب دلاسا او باز د ناپوهی دلاسه خپل عمل کوي. حدیث کی دا خبر واضح راغلی ده چې کله فرض منځ د پاره اقامت وشي نو بیا مونځ کوونکي له پکار ده چې د دې منځ نه علاوه په بل منځ کې مصروفه نشي. او په دې کې واضح حدیث ته په صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، چی کل دا منزل پر اقامتو شی او فرض منز ودریگی نو بیا منز نکیگی مگر دا فرضی منزنا علاوہ دا فرضی منز کیگی. یو حدیث کی خودی سے واضح راغلی چی منز نکیگی دا ٹیم کی مگر آغا منز چی دا غی دا پر دا اقامتو شو، یعنی صرف دا فرضی منز کیگی بل نکیگی. او دا دا مشهور امامانو علماء دا قول دے. پا دی کی یو بل روایت هم رازی پا صحیح بخاری سے مسلم کے گردی تا گر سمر واضح روایت تی. پا دی روایت کی دیسی لی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے وری دو وقد اقیمت الصلاة دا منزل پر اقامت شوئے یصلی رکعتین، دا سڑے با دو رکعت ولاڑ اقامت شے دے با دو رکعت ولاڑ. دا سمر واضح روایت تی. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے منزل سلام وگرزو نو ڈاری کی دا غسڑی تیوی الصبح اربعن الصبح اربعن، سحر دا مجھتا سلور رکعت کاؤ کسنگا فرزی مجھگورا تا سلور رکعت کیک، یعنی ردی پیوکو. معنی دا چلا طریقہ دی صحیح ہوا ندا صحیح تو یہ فرضی منز گورا سلور رکعت گئے. مطلب دا دے پیغمبر دی تب اس کی فرضی منز دی سلور رکعت گئے. معنی دا چلا نفل کو بھی گنجائش نشتی، دا سنت کو دے ٹیم کی گنجائش نشتی. دا اس کا واضح روایت تھی. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ پا خپل کتاب کی پدی حدیث تا ابو ہریرہ بندی باب دیسی لگولے دے، باب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. باب پا بیان دا دی مسئلے کی چی کل دے منزل پر اقامتو شی نو دا دی موزن علاوہ دا غٹن کی بے نفلی و سنت موزدہ نکی گی. دا خو اتفاقی مسئلہ دا طول نفلون مبارکی سوائے دا سحر دا منزل دی سنت نچی دی کی بعض علماء اختلاف کرے. لکہ احناف دا وی احناف علماء وی دا سحر دا منزل دا سنت چی دی دا بلازم مخ کی کے چستا زڑکی دائی او دارت معلومی چی ترہ دویم رکات را گیرولے شی ایمانه دا دویم رکو نو بیا دا دو رکات اولو کا. بلکہ بعضو بکی دا ویلیو قول دا دے وی چی تا تا دا پتی چی دا خیرنی تشہود را گیرولے شما نو بیا دا دو رکات کوا
او بیا دا ویلي چې دا به بهر کې د جومات نه بهر که طاقت یې او که نه به جومات کې دننه کولی شي خو جومات کې دننه به یو ګوټ کې به یې ځان لکې د صفونو نه جدا ښه دلیل څه دی د دې سره په دې باندې وایي دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر په سختۍ سره ویلي چې دا سنت به کې دې جواب خو کوو چې دا خبره د دوی څنګه ده د دې حدیث مبارک کې دا وایي پیغمبر دا سړی په دې منع کو دا چې ته پیغمبر وایي چې سهار مونځ د 4 رکعته کې وایي دا پیغمبر په دې منع کو ځکه چې د دې 2 مونځونو کې فصل نه یې راوستی یعنی سنت او فرضي جدا کړي نه دي سنت یې وکړو ډایرکټ پسې فرض کول نو ځکه پیغمبر منع کو جواب د دې دا دی چې په فرض او په نفلو کې فصل او دا مثلا نن زه تفصیلي بیانوم او دې دپاره تفصیلي بیانوم ځکه چې اکثر ملګري دې باره کې تپوس کوي جواب د دې مسئلې هغه دا دی دوی چې کومه خبره کوي چې تاسو دا وایي چې د صحابي فصل نه و کړی جداوالی نه و راوستی یو خو دا خبره د ځان نه کول دی چې د خپلې خبرې دپاره چې زما دا خبره مضبوطه شي حدیث واضح دی یو سړی دی سنت یې وکړو او سلام یې وګرځو او بیا یې فرض وکړو فصل راغی که نه راغی تاسو وایي فصل راغی که ښه دا سړی شاته بل صف کې ولاړ دی څوک چې سنت کې خو دې فرض والا سره په صف کې نه ودرېږي که نه هغه شاته ولاړ دی که چې کله د فرض مانځه دپاره اقامت وشو هغه بیا وروسته چې د خپل سنت یې ختم کړو راغی صف کې ودرېد دې ته جداوالی نه وایي جداوالی خو پکې راغلی دی نو دا جواب د دوی کمزوری دی چې جی دغه صحابي فصل نه و راوستی ځکه پیغمبر منع کو واضح خبرداری چې پیغمبر په دې منع کو چې فرض مونځ ولاړ دی ته څنګه د فرض مانځه لپاره اقامت شي ته څنګه سنت کې دا واضح جواب دی او دې کې راته یو ښایسته او ښه واضح حدیث ته ووایم د قیس بن عمرو روایت ته امام ابو داود راوړی په نورو کتابونو کې هم شته چې هغه کله د سحر مانځه نه فارغه شو فرض مونځ یې وکړو فارغه شو بیا پسې ودرېدو دا سنت یې کول سنت یې کله کول مانځه پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو وایي سحر مونځ ګورې 4 رکعته دی ستا که نو یا رسول الله ما نه دا 2 سنت پاتې شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فلا اذن بیا صحیح ده بیا صحیح ده د دې حدیث نه 2 مسلې ثابتې شو یوه چې سحر دا سنت د نه پاتې شو د مانځه نه بعد یې وکړه او که چېرته د مانځه نه بعد نه کېده نو پیغمبر دې صحابي ته واضحه وي چې دا ګورې نه کېږي دویمه دې صحابي په فرضو پسې ډایرکټ سنت کړي دي نو که چېرته د فصل راوسته نه وی او د فصل نه وی راوسته دم پیغمبر ته فصل نه راوسته جداوالی خو هغه راوسته د فرضو نه سلام وګرځو که او بیا یې سنت وکړو ښه یو بل دلیل پې واله په صحیح مسلم کې دا روایت دی د عبدالله ابن سرجس هغه وایي یو سړی جومات ته راننوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاة الغدا پیغمبر د سهار مونځ کوو نو دې سړي فصلى رکعتین فی جانب المسجد دې سړي مونځ 2 رکعته کو کوم ځای کې د جومات په ګوټ کې دوی پیغمبر په دغه سړي رد په دې وکړو ځکه چې هغه وي جداوالی نه و راوستی دا اوس ښه واضح دلیل والا دا سړی 2 رکعته کوي کوم ځای کې کوي د جومات په ګوټ کې ولاړ دی ښه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مانځه کې ورننوتو نو پیغمبر ورته یا فلان ای پلانیه بأي الصلاتین اعتددت کم یو مونځ دې خپل شمار کړی دی دا مونځ چې دې ځان له وکړو دا دې شمار کړو که نه دا مونږ سره چې دې کړی دا دې شمار کړو د سحر مونځ دا اوس ښه واضح دلیل دی که چېرته معنی دا وي چې پیغمبر په دغه بل روایت کې په دې کثرت په دې کړی ځکه چې فصل نه و راوستی نو ده فصل راوستی که نه یې راوستی څنګه یې راوستی جومات په ګوټ کې ولاړ دی او جومات په ګوټ کې ولاړ دی سنت یې وکړو بیا راغی څومره فاصله پکې راغله او څومره جداوالی راغی
نو دا خبره چې کم مولیان کوي دا خبره د هغوی څه ده د کمزوري ده. یو روایت هم ذکر کوي په امام بیهقي راوړی په سنن کبرا کې، په هغې کې دا دي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، د منځه دپاره چې اقامت وشي د فرض مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي الا رکعتي الصبح، سوای د سحر د منځه د سنتو نه. خو دا سند د محدثینو په نیز کمزوری دی، دا روایت سندن کمزوری دی. نو اولنی خبره مې تاسو ته دا کوله چې د حدیثونو نه ښه دا خبره واضحه ده چې فرض مانځه دپاره اقامت وشي نو دغه ټیم کې بل مونځ نه کېږي. اوس د فایدې دپاره به ته دا ذکر کړو، یو سړی دی په سنتو ولاړ دی او اقامت وشو نو دی به اوس څه کوي؟ په دې مسله کې هم د علماو اختلاف دی چې دی به دا مونځ ماتوي او که نه به ماتوي او که نه پوره دي کړي خو لنډ دي پوره کړي. بعض وایي که دویم رکعت کي نو بیا دې پوره کړي او که په اولني رکعت کي نو بیا دې مات کړي. په دې کې راجح ده ښکاري والعلم عند الله چې د منځه دپاره اقامت وشو او ته په سنتو ولاړې که په هر ځای کې که په اولني رکعت کې که په دویم کې دا مونځ به ماتې، ځکه چې دا حدیث ښه واضحه دی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، فلا صلاة مونځ نه کېږي. او دې حدیث کې دا نه دي ویلي چې کوم مونځ نه کېږي، کوم چې اوله کې که نه په منځ کې سړی که په آخره کې، خو نه عامه خبره کړې چې د مانځه دپاره اقامت وشو نو بیا دغه ټیم کې بل مونځ نفلي مونځ بیا نه کېږي. وجه دا ده د حدیث کې ولې منع راغلې ده چې دغه ټیم کې بل مونځ مه کوه، یعنی د فرضي مانځه نه په بل مونځ کې مه مصروفه کېږه. نو که اوس موږ دې سړي ته دا ووایو چې که ته دویم رکعت کې بیا یې پوره کړه خیر دی، نو دې مصروفه شو د دې مانځه نه که نه مصروفه شو، نو بیا د حدیث څه مطلب شو؟ زما په دې خبره ورسېدی که نه؟ ښه، بعض علما دا وایي، احناف علماو زموږ په دې ملک کې چې کوم علما دي هغوی دا وایي دا سنت به دی په دغه ټیم کې کوي چې کله جمع ولاړې. ولې وایي؟ ځکه چې پیغمبر په دې باندې ډېر په سختۍ سره امر کړی. دا خبره خو صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا سنت نه په سفر کې پرېښودو نه به په حضر کې پرېښودو. په یو حدیث کې داسې راځي چې رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها، دا دوه رکعته د سهار د منځه دنیا او دنیا کې چې څه وي د هغې نه غوره دي. دا خو صحیح خبره، خو چا دا ویلي دي چې د یو خبرې د یو سنت منځه دومره تاکید راغلی دی نو د فرضو په مقابله کې یې کوه؟ د خو دا مطلب خو نه شو کنه. هلته موږ سره بل حل شتي. حل دا دی که تا نه د سحر د سنت پاتې شو نو د دې د قضا د راوړو ګنجایش شتي. اوس که یو سړی دا وایي چې مذهب کې ګنجایش نشتي، په کتاب کې نشتي، مولوي صاحب نه دي ویلي، زه د هغوی خبره نه کوم، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د صحابه کرامو نه دا ګنجایش را نقل دی. یو سړی دی د سحر سنت ته پاتې شو، دی راغی جمع ولاړه ده، یا دی ودرېدو په سنتو باندې او جمع ودرېده او د مونځ مات کو جمع کې شریک شو. اوس د ده سره دوه طریقې دي، د سحر د منځه نه بعد دی قضا راوړی شي او که نه نور راختو ته انتظار کوي چې نور راوخیږي د هغې نه بعد دی قضا راوړي. او د دې دواړو جواز په حدیثونو کې راغلی دی. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام ابن ماجه راوړی چې په هغې کې دا دي ان النبي صلی الله علیه وسلم نام عن رکعتي الفجر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه رکعتو نه اوږده پاتې شوی، فقضاهما بعدما طلعت الشمس، د نور د راختو نه بعد یې دې قضا راوړه. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نم نقل دي چې هغه وروسته قضا راوړې ده. نو که چا نه سحر سنت پاتې شي، که څوک دا وایي چې دا پاتې شو نو بیا به څه کومه، وایي که پاتې شو نو وروسته قضا راوړی شي. قضا بیا که د سحر منځه نه بعد یې کې، فجر د منځه نه بعد، او که نور راختو نه بعد یې کې، دواړه جایز دي. والله اعلم. امید دی چې تاسو په دې مسله پوه شوي. دا ورور وایي چې زه قرآن قرات نشم کولی، یعنی قرآن داسې مصحف کې نشم ویلی،
او زه دا غواړم چې اجر وګټمه او د دغه خلکو سره مقابله وکړم کوم خلک چې قرآن تلاوت کوي او یادوي او تلاوتونه یې کوي. که چېرته زه د قرآن د ریډو نه یا د انټرنیټ نه یا د کمپیوټر نه یا د موبایل نه یاد کړم چې بیک یو عالم یا یو قاري تلاوت کوي او زه یې اورم او یادوم یې، نو ما ته به دغه اجر میلاویږي او که نه؟ الجواب، د دې نه مخکې چې دې مسلې جواب ورکړو، د دې ورور دې همت ته او دې شوق ته او دې مقابلې ته موږ هم پسخي وو. یو سړی چې قرآن نشي ویلی نه دی او بیا پوه شو د قرآن په عظمت باندې چې دا خو یو عظیم کتاب دی او زه د اوسه پورې د دې نه ناخبر وم او بیا کوشش شروع کړه وایي چې زه مقابله کوم د هغه خلکو سره کومو چې یاد کړی دی او کومې چې یادوي او کومې چې تلاوتونه کوي، نو ماله به الله اجر راکړي او که نه که چېرته زه دا په دې طریقې سره یاد کړم. او دې ته وایي د مؤمن همت. الله په قرآن کې وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون، د دین په دې کارونو کې او د جنت دپاره مقابله کوونکي مقابلې کې الله وایي. او دغه شان قرآن کې ځای په ځای دا امر راغلی دی چې تادي وکوئ د یو بل نه مخکې شئ د دین په کارونو کې. د پیغمبرانو د صفت الله بیان کړی چې یسارعون فی الخیرات، دوی به په نیکیانو کې تادي کوله. ډېر ملګري موږ داسې پیژنو په سره ځوانۍ کې دي او د قرآن د اخرني یو 4-5 سورتونه ورته یاد دي، نور ولا خلاصه نه ورسي. او ډېر د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره. دا حدیث به تاسو ته یاد وي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت په ورځ به الله هغه کس ته وایي چاته چې قرآن یاد وي، اقرأ ورتل، اقرأ ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الله به ورته وایي دا قرآن لوله په ښایسته طریقې سره لوله څنګه چې په دنیا کې لوستو او د جنت په درجو کې خیږه او چتېږه. ستا ځای هغه ځي سره دی کوم ځای کې چې به ته اخرنی آیت ختموې. معنی دا شو چې یو انسان ته په جنت کې دومره درجې میلاویږي څومره چې ده ته آیتونه یاد دي و ستا دا خوښه ده. الله اکبر، دا څومره بدبخته انسان دی چې ښه ته پته ده چې د جنت درجې ما ته ډېرې میلاویږي په ډېرو آیتونو یادولو سره او بیا هم نه یادوي. او سوچ وکړئ دې ته ځه، لکه یو سړي ته وویلی شي که مزدوري دې ډېره وکړه پیسې ډېرې میلاویږي. شپه ورځ مزدوري کوو ډېرې میلاویږي، او ټایم لګوو مزدوري پیسې ډېرې میلاویږي. نو څومره زور ولګوي. د دنیا هغه څومره خوندونه چې دي هغه ټول شاته ګزار کړي او زور یې لګولی چې ځکه پیسې ورته ډېرې میلاویږي. دلته مې کار پرېښو هلته ځم ولې هلته پیسې ډېري، هلته ځم ولې هلته پیسې ډېري. او دا د مرګه پورې د دغه سوچ روان وي چې یو سړی دې خبرې باندې خبر شي چې د جنت درجې دا د یو انسان اوچتېږي څومره چې دته د قرآن آیتونه یاد دي، او بیا هم دی ټول عمر قل هو ته نښتی، او ټول عمر دی سورة الناس ته نښتی، ټول عمر دی قل اعوذ برب الفلق ته نښتی. زیات پکې د هغې تلاوت هم صحیح نشي کولی. دا ته حقیقت ویم ګوره، ډېر پکې د هغې تلاوت هم نشي کولی. دا قل هو الله احد و دا ټول عمر چې به مونځ کړی دا راته واوروه ځه، دا به راته هم ټول ګډوډ ووایي. حیران شم زه دې خلکو ته. او داسې ښکلی مطمئن ژوند تېروي یاره، داسې مزېدار، داسې خاندي را خاندي او داسې خوشحالی، هېڅ پروا یې نشتي، هېڅ پروا نشتي. دا اوس دې حکومتونو دا نوي نظامونه راویستو او دنیا ټوله ټکنالوژۍ کې اوس روانه ده. په دې موبایلو کې دا پروګرامونه راووتو، د انسان د صحت پته پکې لګي چې بیمار دی که نه دی، کوم ځای کې اوسېږي کوم ځای کې نه اوسېږي. حکومتي اوراق ټول په کمپیوټر او په موبایلو جوړېږي هر څه. د دې لپاره خلکو چلونه یې زده کړو، هغه خلک چې هغه د سکول او د مدرسې په شام نه وي تلي، هغوی سره هم غټ موبایل دی او چلوي او دا پروګرامونه یې زده کړي دي، که نه دي چې نه یې زده کړي دي. ولې یې زده کړو؟ دنیا پې میلاویږي.
یو سړي ته دا پته چې قرآن زه څومره ډېر یاد کړم دومره به جنت کې مرتبې اوچتېږي او بیا مې نه یادوي. بیا هم دغه ویره الحمدلله وایه مونځ خو کوو که نه دغه مانځه سمه زره ټول عمر قل هو الله احد وي او قل هو الله احد هم صحیح نه او که صحیح وي ترجمې دله نه درځي او که ترجمې دله درځي په وضاحت او په تفسیر یې نه یې پوهه. په دې مانځه کې به خوند د کوم ځای راځي او په دې ژوند کې به خوند د کوم ځای راځي. یو سړی قرآن راولي دا خبر په شانې ګوري داسې او بیا بند کړي بس زمونږ خلک څه ته کړي دي ښکلولو ته د قرآن د ښکلولو سخت شوقین دي او ښکلی غلاف ولا قیمتي جوړ که بس یاره وایي چې د عرب ډېر بې ادبه دي. ولې بې ادبه دي؟ قرآن جي په المارۍ کې الټه پروت او قرآن دي زه منم دا خبرې ادب د قرآن په کار دی خو د ټول نه لوی ادب د قرآن دا دی چې په دې باندې ځان پوه کړي او عمل پې وکړي. عمل پې نه کې یادې نه ځان پې پوه کې نه او تش ښکلی هېڅ معنی شو. قرآن خو الله دې لپاره نه یې رالېږلی چې صرف ښکلوه او قرآن خو الله دې نه یې رالېږلی زموږ خلک یې تعویزونو ټاکوان دي تعویزونو ته جوړوه په داسې ټیم کې ورته قرآن رایاد شي چې قرآن کې وایي شفا ده صرف ورته دا ټکی یاد دی قرآن کې څه دی شفا ده نو تعویز ته جوړ کړه او میخې ته یې ور واچوه او یا به ده ګاډي ته پروت وي او په دغه حال کې به دی د ښځې سره کوروالی هم کوي او سندرې هم اوري او بېحیایي به هم کوي او ګناهونه به هم کوي. قرآن دې ته پروت دی جي شفا ده پکې قرآن دې لپاره خو نه دی. بل وزیر یو کس ورکړي د پنجابو زمونږ سره ملګری دی په یو مجموعه کې او ښه تکړه عالم دی هغه ورکړي چې زما نیکه چې هغه اوس ژوندی دی وایي هغه قرآن ختم کو ملګري ورته وایي چې څومره عمر دی چې قرآن یې ختم کو وایي 93 کاله عمر دی 93 لږ لږ یادو لږ لږ یادو نه ختم کو. تاله څه چل دی ولې سخت کارونه خو داسې کوې لس بلاکه دې په شا راغستي دیوال ماتې غر نړې هر څه کولی شي او چې تو قرآن اخرنۍ سپاره صرف یاده کوي یاره بس وخت نه وي بس وخت مشکلي ته به چې دی چې ته په یو غټه عهده باندې دی او ټوله دنیا مسلې ته به اوږو پرتې دي داسې تشې بانې دي څوک چې کوي هغه یې کوي د 93 ساله په عمر کې بوډا سړی قرآن یادوي تاله څه چل دی ته یې نشي یادولی. نو دا یو نصیحت راځو د رور دې مسلې له الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دا قرآن الله وی ما آسان کړی دی نصیحت دپاره څوک به ترې نصیحت واخلي الله ګوره آسان کړی ده خو چې څوک کوشش وکړي. دې رور ته موږ دا وایو چې ته کوشش کوې انشاءالله الله به تا ته آسان کړي او دا درته مو ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي صحیح بخاري او صحیح مسلم کې روایت ته والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه یو سړی چې قرآن وایي او ژبه یې نښلي زموږ د دې بعضو دا مطلب دی چې ژبه دې نښلي نو قرآن بیا مه راله ژبه نښلي څه معنی ده نه ورځي وایي چې ژبه دې نښلي مه یې راله بس زموږ وایي ژبه بعض وایي ژبه پیړه شوې ده او درنه شوې ده مه یې راله نه پیغمبر وایي قرآن وایه زده کوئ او چې ژبه دې پکې نښلي وهو علیه شاق او دا تلاوت ورته ډېر ګراني واوره له اجران دوه اجر الله ورکوي اجر د دې تلاوت او اجر د دې سختې تېرولو دې ته خو اجر ښه ډېر میلاوي. ایو سړی روان قرآن وایي هغه ته یو اجر میلاوي ایو سړی قرآن وایي او نښلي پکې او غریب یو آیت په مخه وایي او ودرېږي یو د یو نه تپوس کوي او د بل نه تپوس کوي دته دوه اجره میلاویږي. ډېر ورته موږ دا وایو چې الله به درله ډېر اجرونه درکوي انشاءالله. بله دی وایي چې زه د یو قاري تلاوت اورم موبایل کې یا په ټي وي یا انټرنیټ هر څه کې چې اوري د دې نه یادومه که په هره طریقه دې قرآن یاد کو
نو الله به د هماغه شان اجر درکوي کومو خلکو چې مصحف ته کتلي دی او یاد کړی دی. لکه دی وایي ما له قرآن کې نه راځي، مصحف ته چې ګورم نشم ویلی، خو د یو قاري تلاوت اورم بیا یې ویم، الله به له پوره اجر ورکوي انشاءالله. اگر که غوره دا ده، غوره طریقه د قرآن د یادولو دا ده چې یو سړی استاد سره کینی، دې کې څه فایده ده؟ تلفظ به صحیح خو دې نه ښکل کیدی شي خو دې دلته اوس هم متعلم دی. استاد سره چې ناستې نو استاد تا ته ستا د غلطۍ نشاندهي کوي. ته د ټیپ نه یادې یا د انټرنیټ نه یادې نو ته په خپله غلطۍ نه پوهېږي، او استاد د غلطۍ نشاندهي سړي ته کوي. بل د عالم او استاد سره چې سړی ناستي د هغه نه سړی اخلاق زده کوي، طور طریقې زده کوي. عالم ګوره صرف د عالم خبرې ګوره درس نه دی، د عالم کړوړه دم ګوره درس دی. د عالم چې کینی پاسي، عالم چې خبرې کوي، عالم چې په کومه طریقه درس کوي نصیحت کوي، دم درس دی. نو سړی د عالم نه دا طریقې زده کوي. نو دا غوره طریقه ده چې سړی دا دواړه راجمع کړي، استاد سره کینی د هغه نه قرآن وایي، ورسره د نورو قاریانو تلاوت اوري، هغه هم یادوي. دا ښکلې طریقه ده. خو که چېرته ورته استاد میلاو نه شي او دا طریقه ورته اسانه نه شي او په دغه طریقه یادوي چې یو قاري تلاوت اوري د هغې نه یادوي، نو الله به له اجر ورکوي. الله دې ورور له توفیق ورکړي. د ورو سوال کړی دی چې یو چا راته حدیث را لېږلی دی چې دا به صحیح او که نه. هغه حدیث داسې دی چې په هغه ډوډۍ کې برکتي چې د هغې نه مخکې اودس وشي او د هغې نه وروسته اودس وشي. دې څه حدیث دي؟ الجواب، یو حدیث امام ابو داود راوړی دی، امام ترمیزي راوړی دی، امام احمد راوړی دی، امام ابن ابي شیبه راوړی دی، امام طیالسي راوړی دی، امام حاکم هم راوړی دی. په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي برکة الطعام الوضوء قبله. د طعام خوراک برکت دا دی چې د هغې نه مخکې اودس وشي، چاردام، والوضوء بعده، او چاردام د هغې نه بعد وشي. دا حدیث چې څومره محدثینو راوړی په دې کې مین راوي دی قیس بن الربیع ابو محمد الکوفي، او دی په خپله رښتینی سړی و. دا راوي چې دی قیس بن ربیع دا په خپله رښتینی راوي دی. مشکل دا دی د ده یو زوی و، هغه زوی د دې پلار نه روایت را نقل کول، نو داسې حدیثونه به پکې بیانول چې هغه به د ځان نه جوړول، د ځان نه به پکې ورده کول، وایي زما پلار دا ویلي دي. نو ځکه علماو بیا د دې قیس بن الربیع چې کوم روایت کې راشي دا روایت یې پرېښوده دی، ځکه چې کیدی شي دا د زوی د ځان نه د په نوم جوړ کړی. وګوره علما څومره د دې دین حفاظت کې د الله په توفیق سره. ځکه زه بار بار تاسو ته وایم د دې دین د حفاظت لپاره الله سړي پیدا کړي دي. تاسو دې نه څه خبر یې؟ تاسو خو خپله دنیا کې مصروف یې او لږه ډېره بندګي او مزید یو جی دا حدیث صحیح دی او که دا ضعیف دی او داسې په اسانه تپوس وکړي. الله دې له سړي پیدا کړي دي، داسې د راوباسي د دې صحیح حدیثونه نه ضعیف لکه د وړو نه چې ویښته راوباسي. نو ځکه د دې راوي د لاسه دا روایت چې دی دا کمزوری دی. ښه، بله مسله یاده کوي، دې حدیث کې وضو ټکی راغلی دی، چاردام. دلته د چاردام نه مراد هغه چاردام نه دی کوم چې منزله کېږي، ځکه چې دا یو عالم هم دا مسله نه ده بیان کړې. دلته د چاردام نه څه مراد دی؟ لاسونه اینځل دي. نو معنی به یې داسې شي چې د روټۍ نه مخکې لاسونه اینځه او د روټۍ نه بعد لاسونه اینځه، په دې کې به برکت وي. بعضو اهل علمو دا خبره مستحب ګڼلې ده، خو صحیح خبره دا ده، راجح قول دا دی چې دا لاسونه د روټۍ نه مخکې اینځل دا د طهارت دپاره دی، د پاکوالي دپاره دی، دا عبادت نه دی. دا زموږ په دې خلکو کې هم دا خبره مشهوره شوې ده، خصوصا دا کوم وروڼه چې
په تبلیغ کې او په ګشتونو کې ګرځي هغوی دا خبره ډېره مشهوره کړې ده وایي چې روټۍ ته کښېنې لاسونه به وینځي دا د روټۍ یو ادب دی دا خبره صحیح ده که نه صحیح که داسې دي وایي چې او داسې به کښېنو نو بیا خو دا عبادت شو یعنې لازم دی چې د روټۍ نه مخکې به لاسونه وینځي او مسله داسې د راجح قول مطابق چې د روټۍ نه مخکې لاس وینځل دا د طهارت سره تعلق ساتي که لاسونه دې پاک وي مینځه که لاسونه دې پاک نه وي وینځه خو په چا دا خبره الزامي کوه مه چې د روټۍ نه مخکې به لازم لاسونه وینځي دا خبره کمزوري ده مسله دا ده د روټۍ د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل د هغه چا دپاره پکار دي لاس پاک دی دغه شان د روټۍ نه بعد یو سړی لاس سالم پې لګېدلی دی نور څه خوراک پې لګېدلی وینځه وینځه خو په چا دا لازمول نه دي پکار چې دا لازم دی یو سړی لاس وینځلي دي صفا دي نه وینځي روټۍ خوري هېڅ حرج پکې نشته دا یې ورو سوال کړی دی چې بعض خلک چې کله چاردامو کې موږ لیدلي دي ویلې اودس نه بعد وایي لا اله الا الله او د هغې سره ګوته اوچتوي نو دا طریقه شتي که نه د تشهد دا ګوته ورسره اوچتوي په صحیح حدیثونو کې بلکې په حدیثونو کې دا مسله نه راغلې چې یو سړی د اودس نه فارغه شي او دی بیا ګوته اوچته کړي دا نه راغلې او اصل په عبادتو کې توقیف دی یعنې عبادت هغه عبادت به کوي چې هغه ثابت وي شریعت کې د ځان نه عبادتونه به نه راوباسي بل دا چې لا اله الا الله ذکر هم دلته نه راغلی بلکې حدیث کې دي سره دي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعض روایتونو کې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین بس او د دې سره ګوته اوچتول دا حدیث کې نه دی راغلی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې په اودس پسې اودس کول چاردام تازه کول کله مستحبي لکه اودس تازه کول کله مستحبي تازه کول چې کله ویلی شي معنی دا چې اودس یې روغ دی خو بیا یې کوي نو دا کم ټیم کې مستحب دی الجواب سنت طریقه دا ده سنت چې کله سنت ویلی شي معنی دا ده چې لازم نه دي سنت طریقه دا ده چې په چاردام پسې په اودس پسې اودس تازه کړی شي جمهور علماء دا قول دي او په دې باندې ډېر دلایل دي لکه امام بخاري روایت راوړی انس بن مالک رضی الله عنه هغه وایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند کل صلاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر منځ لپاره چاردام کو یو روایت کې داسې راځي امام ترمذي راوړی طاهرا او غیر طاهر که اودس به یې و او که نه به خو هر منځ لپاره به اودس کو اوس سوال دا دی چې دا اودس کله تازه کول پکار دي دا د ورو سوال دی نو راجح قول په دې کې دا دی امام نووي رحمه الله ذکر کړی دی او دا مسله به ډېر ملګري اول پرې اوري چې کله یو انسان چاردام وکړي اودس وکړي او دی په دې باندې مونځ وکړي په دې اودس باندې مونځ وکړي نو اوس مستحب دا دی چې دی بل منځله چاردام تازه کړي اودس تازه کړي مثال یې داسې واله لکه یو سړی دی د ماسپښین د مانځه دپاره اودس وکړو او ماسپښین مونځ یې وکړو مازدیګر د مانځه وخت راغی او دی په اودس دی اوداسه کې دی دی خو په دغې باندې مونځ کولی شي خو دی وایي زه د اودس تازه کوم نو مستحب دی چې تازه یې کړي ولې دا خو صحیح ده ما اوس خبره ذکر کړه اواز دې نه راځي څوک لګیا دلته نه ابو صحیح شو خو آیا چې یو چاردام دې کړی به بس بیا چاردام کوه او بیا کوه او بیا کوه په مخه کوه موږ مسله دا بیانوله چې کله چاردام تازه کول پکار دي کله مستحب دي چې تا اودس بیا تازه کړي تاسو ودې چې مونځ پې وکړې دا مسله اوس ما بیانه نه کړه تاسو ودې زه به ګورې دا نشس بند کم بیا ګورې که داسې دغه ځکه زه ځان دومره ستړی کوم زه د دې مسلې جواب داسې هم در کولی شم کېږي او نه کېږي
په دې یو نشیز کې زه بتوفیق الله د 50 سوالونو جواب به درکړم. کیږي نه کیږي نه کیږي، اوشتي نشتي، کمزوری صحیح ده، کیږي نه کیږي، او خبره ختمه. دومره تفصیل زه ولې کوم؟ ځان دومره ستړی کوم او دومره یو خبره اوږده کړم چې پوه شي پرې. مستحب طریقه دا ده چې اودس تازه کړی شي، خو اودس به کله تازه کوې؟ دا سوال دی. ته به کوم پوه شي چې مستحب دی، خو کله چې په دې اودس باندې مونځ وشي. یو سړی د ماسپښین مانځه دپاره اودس وکړو او ماسپښین مونځ یې وکړو، مازدیګر د مانځه وخت راغی، د ده دپاره اوس اودس تازه کول مشروع او مستحب دي. ولې؟ مونځ یې پې کړی. ښه، یو سړی دی د مازدیګر د مانځه د وخت داخلېدو نه مخکې اودس وکړو، یعنې 2 بجې اودس وکړو، په 3:30 باندې د مازدیګر اذان وشو، دی به اوس اودس تازه کوي؟ د لپاره اودس تازه کول نه دي مشروع. ولې؟ مونځ یې پې نه دی کړی. دا مسله به ډېر ملګري اول پې راوړي که نه؟ که نه تاسو ټول مفتیان یې یاده ده. دا د علم د مجالسو برکت دی. او دلته موږ سره په دې مجالسو کې ګوره دنیا نه تقسیمیږي، مال، ډالر، ریال، روپۍ، مزدوریانې او منصبونه. دلته علم تقسیمیږي بتوفیق الله. هغه علم چې د هغې د لاسه به د الله په دنیا کې موچت کړي او په آخرت کې به د موچت کړي. دا یو ورو سوال کړی دی چې د قرآن تلاوت چې کله سړی ختم کړي په دې پسې د صدق الله العظیم ویل څنګه دي؟ دا بدعت دی که نه؟ ځکه چې بعض خلک وایي دا بدعت دی، او که بدعت وي نو دا عمل کله شروع شوی دی؟ الجواب، د دې سوالونه موږ نه یو څو پیرې شوی دی. د ډېرو خلکو دا عادت دی، بلکې مشهور قاریان دي او هغوی چې کله قرآن ختم کړي، تلاوت ختم کړي، به وایي صدق الله العظیم. صدق الله العظیم معنی دا چې رښتیا ووایي الله، هغه الله چې لوی الله دی. خو دا کار مشروع نه دی او دا په بدعت کې راځي. ولې؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی، صحابه کرامو نه دی کړی، د تابعینو په دور کې نو. دا په وروسته زمانه کې دا کار راغلی دی او بعضو قاریانو ویلي دی دا ښه کار دی. صرف دقې دلیل دی چې دا کار څه دی؟ ښه کار دی. د یو چا په وینا، د یو امتي په وینا یو کار خو نه روا کېږي چې هغه ووایي چې دا څه دی؟ ښه کار دی. اوس زه دا وایم چې ښه کار دا دی چې د منځه نه بعد دا ذکر لازم دومره پیرې ووایي، یو نوی ذکر ووایي، نو دا خو نشي مشروع کېدی چې ما ووایي چې ښه کار دی. وی الله قرآن کې وایي چې قل صدق الله، ته ووایه چې الله رښتیا ویلي، نو دا خو صحیح ده چې د قرآن کې دا شتي، خو آیا دا آیت د دې دپاره دی؟ اخو بله مسله هلته روانه ده، اخو د تورات مسله روانه ده، د یهودو سره خبره روانه ده. آیت منځ کې دا خبر راغلی دی چې قل صدق الله، ته ووایه چې الله رښتیا ویلي. اخو دې دپاره نه دي چې قرآن ختم شي، تلاوت ختم کړي، بیا وایه قل صدق الله. لکه څنګه چې الله وایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې قرآن تلاوت شروع کوئ نو څه وایي؟ اعوذ بالله ولکې وایي. نو بیا به دقې شان ویلی وی چې کله د قرآن تلاوت ختم شي نو بیا څه وایي؟ بیا صدق الله العظیم وایي. خو داسې ولې نه وي؟ او که چېرته د آیت مطلب دا وی نو په دې به اولنی کس چا به پې عمل کړی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عمل کړی، ما پې نه دی کړی، صحابه کرامو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی. نو دا کار په دین کې نوی راننوتی کار دی. تلاوت چې دی ختم کړو نو څه به کې؟ بس ختم، بس. یو سړی به وایي دا څنګه نو قرآن تلاوت ختم شو تا قرآن بند کړو؟ نو څه نور څه کې؟ یو سړی لګیا دی صورت ختم کو من الجنة والناس، قرآن بند کې کیه. دلته دا مسله ته هم ذکر کوم، دا قرآن ښکلول صحیح ده چې دا یو سړی تعظیم په نیت کې ګناهګارېږي نه، خو دا ګوره د سلفونو نه ثابت. که یو سړی چې د کله ناکله ښکل کي، هېڅ خبره نه، کله ناکله، خو د دې نه عادت جوړول
او سړی چې زه تعظیم او زه ادب زی وایي موږ یې ادب کو نورې صحابه کرامو د سلف صالحینو دوی د قرآن ادب نه کوو خو اوس څوک سوال وکړي چې د پیغمبر په دور کې پیغمبر قرآن ښکل کړی دی که نه څه جواب به ورکړي څه دلیل دی چې نه دی ښکل کړی نه بارک الله فیک قرآن را جمع شوی نه و یو دغه کې نو څنګه یې ښکل کړی هغه وروسته به د ابوبکر صدیق په زمانه کې را جمع شو د عثمان رضی الله په دور کې به یو څو مصحفونه هم یو څو هغه ولیکلی شو هغه بیا لکه مدینه کې و مکه کې و عراق کې و او داسې خواره شو هم یو یو دانه دا خو بیا وروسته په امت کې دا مصحفونه ډېر شوي دي نسخې ته بیا جوړې شو پوه شوي پې که نه نو چې هغه دور کې را جمع شوی نه نو ښکل شوی څنګه دی مطلب دی چې دا کار څه دی نوی دی که زوړ دی نوی دی نوی دی هر هغه کار نوی دی چې پیغمبر نه یې کړی صحابه کرامو نه یې کړی سلف صالحینو یې یو سړی به و چې دننه 500 کاله مخکې هم خلکو ښکل کړی نوی دی که زوړ دی ولې نوی دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې دا مې ته فایدې ذکر کړه قرآن دې ختم کو کېده دا خبره یاده که دا عقیده خو به ستا لازمي چې صدق الله الله سوي رښتیا دا خو به د مسلمان عقیده یي د یو مسلمان چې ذره برابر شک د الله په کلام کې راغی دی د اسلام نه خارج شو یاده عقیده خو به دي په بخوله دا ټکی ویل نه ثابت ښه بله فایده راته ذکر کړم دا مې یوه فایده مخې ته که چېرته یو سړی یو حادثه کې داسې ووایي لکه یو واقع را پېښ شي او دی وایي صدق الله الله رښتیا ووایي الله رښتیا ویلي دي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر رښتیا ویلي دا هم جایز دي زه به د یو دلیل پېښ کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه کوله او حسن او حسین رضی الله عنهما د کور نه راووتو مور سنبال کړي ور روانو ماشومانان دواړه ور روانو کله به ولیدو پاسېدو ولیدو پاسېدو سړي په دې سه ماشومانو ډېره مینه راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوشو او د دواړې راوچت کړو ځان سره راواغستو دی ووایي صدق الله انما اموالکم و اولادکم فتنه الله رښتیا ویلي دي چې ستاسو دا بچي او دا مال دا فتنه ده او امتحان دی نو داسې ټینګ کې که سړی وایي چې الله رښتیا ویلي دي صدق الله نو دې کې څه حرج نشتی خو د قرآن د تلاوت نه بعد دا ویل او په دې دغه سره چې دا چې ثابت دي نو دا خبره کمزوري ده دا ورو سوال کړی دی چې ما د بعضو صوفیانو سره بحث کوو چې د پیغمبر وسیله کول او داسې سوال کول چې الله د پیغمبر د مخه مې وبخه او د هغه د مخه دا راکړه دا نشتي نو هغوی راته یو دلیل پیش کو دلیل وی دا پیش کو چې عایشه رضی الله عنها روایت ته وي په هغې کې دا دي چې د عایشه رضی الله عنها کور کله چې پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ کړی شو نو وی د هغې د کور په چت کې یو کړکۍ کولاو کړی شو چې د اسمان ښکاري پکې نو باران به راورېږي ځکه چې هلته به د پیغمبر قبر ښکاري اسمان ته نو الله به څه راوروي باران نو په دې مسله مې پوه وکړه الجواب دا روایت امام دارمي راوړی د اثر او په دې اثر کې داسې دي چې مدینه کې یو پیر قحط راغی باران نه ورېده نو خلک په عایشه رضی الله عنها پسې راغلو چې باران نه ورېږي نو هغوی ورته وی انظروا قبر النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې قبر ته وګورئ او په دې له پاسه بلکل په دې چت کې یو سوری وکئ حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف چې د دې قبر او د اسمان په منځ کې چت نه وي ففعلوا هغوی دا کار وکړو فمطرنا دومره تیز باران وشو چې هر څه شنه شو او ښه برکتونه الله راوورول دا اثر امام دارمی راوړی او سندن کمزوری شیخ البانی رحمه الله کتاب د توسل په هغې کې هغه د دې 3 وجې ذکر کړي چې دا روایت کمزوری دی نو روایت خو څه شو کمزوری شو ښه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ناشنا خبره کړې ده هغه دا وایي سندن خو دا روایت کمزوری دی
او بل وی دي کې دروغ واضح دي. څنګه واضح دي؟ وی د عائشه رضی الله عنها په دور کې دا کوټه بالکل دقه شان و څنګه چې د پیغمبر په زمانه کې وه. ښه نو د پیغمبر په زمانه کې کوټه څنګه وه؟ چت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټو د څه نه جوړ شوی؟ د کجورو د څانګو نه. د کجورو دا ونې چې د دې څانګې د دې نه په هغه وخت کې چتونه جوړېدو. ښه نو بعض ځي کې په کمره باندې چت و او بعض ځي کې نه و. دې خبرې ته غوږ کېږدې. ښه اهل باطل چې کلم دلیل پیش کړي دی پکې پخپله فساویږي. د تصوف والا ته دا وایه چې د پیغمبر په زمانه کې د هغه کوټې څنګه وي، هغې چت جوړ شوی و د کجورو د ونو د دې څانګو نه او د دې پاڼو نه. بعض ځایونه پکې پټ و، بعض ځایونه بیا هم ښکاره و. سړی و چې په دې څه دلیل دی چې بعض ځایونه پکې ښکاره و، دا پکې ته ځان نه وی؟ نه. په صحیحینو کې حدیث ته عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مازدیګر منزله ووتو او نور به زما په کوټه کې لګېدو. نور د کوم ځای لګي؟ بند کوټه کې نور لګي؟ نه لګي. معنا چې بره ځای څه دی؟ ښکاره دی. ښه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د کوټې حال، همدغه د کوټې حال د عایشه رضی الله عنها په زمانه کې. اوس دلته یو مسله خو دا دی چې څه ضرورت دی چې سورې پکې کوي؟ کوټه کې خاص هم بعض ځایونه څه دي؟ ښکاره دي. دویمه خبره دا ده چې د عایشه رضی الله عنها دا کوټه په دقه حال باندې وه. تاریخ کتابونه ټولو دا خبره ذکر کړې. دا کوټه په دقه حال وه تر دې چې کله ولید ابن عبدالملک امیر شو او د هغه امارت و، نو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات کې چې کله دا زیادت وکړو او په هغه زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کوټه په جومات کې بیا ننوته، یا د عایشې رضی الله عنها دا کوټه، نو هغه د عایشې رضی الله عنها د دې کوټې نه دنګ دنګ دیوالونه چاپېره کړي دي. الولید ابن عبدالملک د عایشې رضی الله عنها د کوټې نه په کومه کوټه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښخ دی او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما، د هغې نه دنګ دنګ دیوالونه تاو کړو. قسم دنګ دیوالونه یې تاو کړو. او بره چې پې کله چت واچو نو په هغه چت کې یو کړکۍ بره پرېښوده. دا یې ولې پرېښوده؟ وی که چېرته څه ضرورت راشي د صفایي، نو چې په دې طرف ورته خلک کوزېږي، د بهر نه ورته دروازه نه ده کړې. اوس که څوک وایي چې ګوره هغه چت کې سوری و کړکۍ وه، نو دا کړکۍ د چا په دور کې راغلې ده؟ د ولید ابن عبدالملک. او دوی چې عایشه رضی الله عنها دا کار کړی په هغه زمانه کې دا شوی دی. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي د دې نه ښه واضح ښکاري چې دا حدیث کمزوری دی او دا خبره دروغ ده. ښه بله خبره به ته ذکر کوم. زه صحیح شو دا حدیث لږ ساعت له به ومنو چې څه دی؟ صحیح دی. دا روایت لږ ساعت له به ومنو چې صحیح دی. ښه په دې روایت کې یو ځای کې داسې راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وسیله کړی چې ای الله د پیغمبر په وسیله باران راوورې. نه، حدیث کې خو صرف دا دی روایت کې چې د پیغمبر قبر ښکاره کړو او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره یو عزت شو د الله د طرف نه او کرامت شو چې د هغه قبر اسمان ته ښکاره شو او باران راوورې. په دې کې د توسل مسله کوم ځای کې ده؟ شتي پکې که چېرته دا روایت صحیح هم شي دې کې توسل مسله شتي، بلکې په دې کې به دوی باندې رد دی. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی هغه دا قاعده ذکر کړې ده، وی کله چې باطل پرست دلیل پیش کړي په دې دلیل کې سوچ وکړه په ده باندې رد دي. په دې کې په ده باندې څنګه رد دی؟ ګوره دا خلک رالو په عایشه رضی الله عنها پسې چې باران نه ورېږي. که چېرته پیغمبر وسیله کول جایز وی، هغوی به په خپلو کوټو او کمرو کې او جوماتونو کې به یې داسې ویلي چې یا الله د پیغمبر د مخه باران راووره. څه مو خیال دی؟ زما دې خبره باندې پوهېږئ که نه؟ نو په دې روایت کې الټه په دوی باندې رد دی. دا کار نه وروا، نو هغوی دا کار نه دی کړی. او نور خو موږ بنیادي خبره دا وکړه چې دا روایت څه دی؟ کمزوری دی. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې زه الحمدلله ښه موحد یم، دا عقیده مې ده چې علم الغیب خاص د الله سره دی او د دې طرف ته دعوت هم وسور کوم د کله نه چې مې توحید د عقیده پېژندلې ده. خو یو کس
راته دلیل بیان کړی دی او راګیر کړی یم ځکه ګوره موږ بار بار وایو څه وکړئ علم یې زده کړئ دا وخت نه مخکې چې مولای شي دا بعض ځان له ښکلی رومیال را پیدا کړي او بس به دی دوه درې درسو کې ناسي او د توحید د عقیده ورته نصیب شي بس دی اوس ځان په شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې نه ورکوي ابن حجر ذهبي امام احمد بن حنبل نه نه چې کوم ځای کې ورته دی د علماو دا ویلي منګوي هغه لوی امام پرېښودی نو ته له د خبره کړي به دقه یو ټکی یاد کړی دی بې ادبه علم چې دې نه یې زده کړی هېڅ هم نشي کولی او ته به په هغه جنګ کې په هغه میدان کې جنګ څه وګټي چې تو ته ورکوي شوی اسلحه در سره نشته داسې تش په میدان کې ولاړې زه جنګ کوم سړي سره ټوپکې کلاشنکوپي بماني نور څه مزایلي څه شی راوړی جنګ وکړي که نه نو ته تش ولاړې او جنګونه کې او بیا زر یو چې کله پسو شي بیا مولیان نه تپوسونه شروع کړي دلته یو کس یو پیر ځان ګرم ګرم کو مناظره یې چا سره ایښودی و ما ته ټلیفون وکړو ما لکه زه دا قصې فایده دې قصو نشتي او دا زیدیان او عنادیان دي او بل بس دعوت په کار دی قرآن او حدیث طرف ته یو سړی چې په دې نیت راشي چې منم به نه د ده پوه کول ناممکن دي ځکه چې د کور نه په دې نیت راغلی دی چې منم به نه نه خیر هغو ځان ګرم ګرم کو ولاړو مناظرې هلته هغه مولوي صاحب دوی مولوي صاحب ته دلیل بیان کړی دی چې په موطا د امام مالک کې دا روایت راغلی نو هغه مولوي صاحب اوس د روایت جواب خو نشي کولی په مناظره کې چالاکي اکثر دقه چلیږي چې یو سړی چالاکي دې تکړی خبرې ډېرې کوي د خبرو مشین دې تکړی ښه تکړه سړی به خو مناظره کې به خبرې نشي کولی نو عوام ووي دی په باطله دی عوامو سره دا تله ده وی وګوره هغه څومره تیز لیږي او د خولې نه یې پشه هم روان په حق او که نه ځکه خو دومره تیز لیږي او بل وی غلی ناست و په باطله او که نه دې ته نه ګوري دلیل چا سره دی دغه مولوي صاحب د دې دلیل د دې جواب نه ځان بچ کوو نو دوی ته وایي چې د دې موطا څه معنی ده تاسو وایي چې په موطا د امام مالک کې دا خبر راغلی ده نو امام مالک د خپل کتاب له د موطا نوم ولې ایښودی یې څه معنی دا اوس چالاک دی یعنې بل طرف ته خبر راړی تاسو چې ځان ته مولیان وایي او دا مولیان نه دي خو ما راته وایي که چې هغه بعض کسان هغه چې په ټانګه کې صرف مخکې کښېني بس نور د دې نه خبر چې ټانګه چېرته روانه ده څو پیسې لري څو نه لري خو اولنۍ سیټ یې خوښ دی دوی مناظره یې ښودلې چې وایي مناظره ده بیا یو کس پکې پاسېدلی دی ما ته بیا ټلیفون وکړو پټ دننه څه کمره کې کوم ځای کې و د هغه ځای نه ما ته پټ ټلیفون وکړو شیخ صاحب موطا څه معنی ده ما موطا خو په عربۍ کې هغه لارې ته وایي چې په هغې باندې خلک ډېر لاړ شي قدمونه به ډېر کېښودی شي نو هغې ته موطا بیا ما سره وروسته میلاو شو ما یې څه وګېرو یو سړي وي دقه یو ټکی رانیولی چې موطا څه ته موطا څه ته ښه نو چې تا ته پته ده ته د دې لایق نه یې نو څه له دا خبرې کې ته نه یې خبر د دې قصو نه نو څه له ته په داسې مجلس کې کښېنې نو ځان سره علم اصلحې نه مراد دې ځای کې علم دی ځان سره علم ډېر کړه اوس دارو موحد دی خو دلیل راته پیش کړی دی ګیر کړی یم دلیل به هېڅ دلیل نه باطل پرست سره به څه دلیل خو مسله ده کې دی چې دې غریب سره علم نشتی دلیل یې څه ذکر کړی دی وی دلیل یې دا ذکر کړی دی وی داسې وایي چې په بخاري کې یو روایت دی او په هغې کې پیغمبر صحابه کرامو ته ویلي دي چې ګورئ په منځه کې ستاسو خشوع ستاسو رکوع ستاسو سجدې د زما نه پټې نه دي زه ګورئ تاسو اینمه د شانه نو وګورئ د پیغمبر سره د غیب علم شته که نشته بیا دا غریب یې دلته راګیر کړی د سره خو مخکې څه نشي جواب وکړي ځکه علم رڼا ده علم رڼا ده علم چې د سره یې که نه خبره به د ټوله صحیح واضحه وي الجواب
د مسلمانانو دا عقیده ده چې علم الغیب د خاص چا سره دی؟ الله سره دی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. ځمکه او اسمانونو کې چې څوک هم دي هېڅ چا سره غیب نشي سوی د الله. د الله وی الله داسې کوي چې کله په دې غیبو کې بعضې خبرې چاته وښیي، لکه الله وی الا من ارتضى من رسول. عالم الغیب الله پوه دی په غیبو باندې، فلا یظهر علی غیب احدا. په دې غیبو هغه څوک نه پوه کوي الا من ارتضى من رسول. بعض هغه خلک چې الله یې غوره کړي د پیغمبرۍ دپاره، هغوی ته الله بیا د غیبو خبرې بیان کړي وحي. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي چې قیامت په ورځ به دا کېږي، دا به کېږي، دا به کېږي. دا د غیبو خبرې وي که نه وي؟ پیغمبر ته چا ووي؟ الله ووي. هغه خو په خپله معلومې نه وي. دې ځای کې خبره ټوله واپس شوه چا ته؟ الله ته. او پیغمبر ته هم صرف دومره پته ده څومره چې الله ویلي دي. فقط پیغمبر سره علم الغیب نشتی. واضح دلیل سورة الانعام کې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې زه ګوره تاسو دا نه یم چې ما سره د الله خزانې دي یا زه په غیبو پوهېږم. زه ګوره په غیبو نه پوهېږم. اوس راځو د ورور دې مسلې ده. وی حدیث یې پیش کړی او دا حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فوالله ما يخفى علي خشوع فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. ستاسو خشوع ستاسو رکوع ستاسو مونځ ګوره مانه پټ نه دی. زه تاسو د شانې وینم، د ملا طرف نه وینم. علماو د دې حدیث په شرح کې لیکلي دي، وایي معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر له ادراک ورکو، طاقت یې ورکو، نو هغه د سټ د طرف نه د صحابه کرام لیدل. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده او د هغه په خصایصو کې ده. دې کې اشکال څه دی؟ دې کې څه اشکال دی چې څوک وایي چې یاره پیغمبر سره علم الغیب دی، نو وګورو هغه به صحابه کرامو نه خبرېدو. بلکې دا خو د علم الغیب مسله نه ده. څنګه د علم الغیب مسله نه؟ معجزه خدا د علم الغیب خبره نه ده. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې نه دی ویلي چې انی اعلم ما غاب عن بصري. زه چې په سترګو څه نه وینم هغه هم ماته معلوم دي. دا به د غیب ووایې. خو هغه ووایي چې زه تاسو اینما د شانه. معنی دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه ویني چې هغه موجود دی، مشهود دی، لیدی کېږي. دا خو د غیبو خبره نه شوه. تاسو هم په دې خبره رسېږي که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شانه څوک کیني؟ څوک کیني؟ صحابه کرام یې. صحابه کرام دغه ټیم کې موجود دي که غایب دي؟ او د هغوی خو هر څه ښکاري دي، لمونځ کوي، رکوع کوي، سجده لږ ښکاره ده. دا خو د غیبو مسله نه ده. دې ځای کې کوم ځای کې ثابتېږي دې ځای نه چې پیغمبر سره علم الغیب دی؟ دا خو د پیغمبر معجزه ده. د هغه په خصایصو کې دي چې الله هغه له دا طاقت ورکړی دی. په دې کې څه تعجب نشته. او که په دې کې څوک تعجب کوي چې دا څنګه، نو بیا خو د پیغمبرانو د ټولو معجزاتو ته به وایي چې دا څنګه. به دا طاقت الله پیغمبر له ورکړ. او داسې د علم الغیب خبره نه چې پټه پناه ده. خو صرف دومره ده چې یو سړی په دې سترګو لیده کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په مانځه په دوران کې، دا مسله صرف د مانځه په دوران کې ده. ګورئ دا مسله صرف د مانځه په دوران کې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه په دوران کې د شا د طرف نه، د ملا د طرف نه صحابه کرام لیدو. دا طاقت ول الله ورکړ. نو چا چې دا دلیل ذکر کړی دی، دا دلیل کمزوری ذکر کړی. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې کله زه د فرض منځه نه فارغه شم او د منځه نه بعد د اذکار چې دي دا په لاره ووایم یا په کور کې ووایم، نو دا طریقه به صحیح او که نه؟ الجواب سنت طریقه دا ده چې منځه پسې چې کوم اذکار دي فرض منځه پسې، دا به متصل په دې منځه پسې وي او په دې کې چې ډېر فصل را نه شي، په منځ کې ډېر وخت به پکې نه راځي، متصل په دې منځه پسې به وي. یو سړی دی مونځ وکړو او ووت او په لاره باندې ذکر وایي،
نو په منځه پسې وایي که نه وایي په منځه پسې وایي یا کور ته لاړ وی په منځه پسې وایي بعضې په جومات کې وي بعض په لاره وایي هم صحیح ده دا ټول جایز دي خو په جومات کې ویل غوره دي په جومات کې ویل غوره دي او که سړی په لاره وایي کور کې هم جایز دي خو دا په منځه پسې متصل ویل پکار دي چې ډېر وخت پکې رانشي لکه حدیث کې دا راځي تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر كل صلاة تاسو به سبحان الله وایي الحمدلله به وایي الله اکبر به وایي 33 پېرې 33 پېرې 33 پېرې دبر كل صلاة هر منځه پسې نو ډېر وخت به پکې نه راولي که چېرته ډېر وخت پکې راغی فاصل پکې طویل راغی منځ کې لویه فاصله راغله نو بیا دته هغه ثواب نه میلاوي کم ثواب چې د دې ذکر دپاره خاص راغلی دی خو بیا هم پرېښودی نه دي پکار نو یو سړی به چې بیا یې څه فایده ده چې هغه ثواب پرې نه میلاویږي نو بیا یې څه فایده ده فایدې دا ده چې مطلق ذکر شو عام ذکر شو د الله نو د عام ذکر ثواب خو به ته میلاو شي که نه ورسېدی که نه دی ورو سوال کړی دی چې زمونږ د خاندان چې کومه مقبره ده په هغه ځای باندې حکومت روډ راوستو نو اوس حکومت دا وایي چې موږ به دا قبرونه ده کوم چې په دې لارې کې راځي دا به موږ دې ځینې لرې کوو او د هغې په ځای موږ له بله مقبره راکړه نو په دغه مقبره کې زما نیا نیکه او پلار او ترونه او دا ټول پکې دي نو دوه سوالونه دي اولنی سوال د دوی د دې ځای نه د دې قبرونو نه راویسته او نورو ځایونو ته وړه دا جایز دی او که نه او دویمه ده چې که بالفرض جایز وي نو په دوی باندې به بیا جنازه کوو چې کله یې ښخوو الجواب د قبر نه مړی راویسته او بل ځای ته وړه بل قبر ته وړه د حاجت دپاره جایز دي حاجت مونږ وایي لکه اوس یو سړی دا وایي چې زه د خپل پلار د دې ځای نه راوباسمه او هلته کوم ځای کې چې زما نیکه ښخ دی هلته یې ښخومه سم خیال حاجت نشو مطلب نه یې روا یا بعض پکې قصې شروع کړي د دې انسانانو عجیبه طبیعت دی چې مړ شو بیا به ورته دروند شي پلار غریب له به دوایانې نه دي د دوایانو پیسې ورله نه ورکوي چې مړ شي په دې قبر پورې به ولنښتې او کله به پرې روخام لګي او کله به نومونه لیکي او کله به ګلونه اچي او کله به میخې حلالوي او کله به بیا ورته داسې دروند شي خو په دغې کې هم اکثر موږ د چا په نیت دغه نه کوو خو اکثر دی چې په دې کې هم شوبازي چې خلک وایي چې په پلار څه په پلار ډېر مین وایي قبر نه والا سم بلډینګ تاو کوي چې حاجت یې بیا صحیح ده امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې باب راوړی دی باب په بیان د دې مسله کې چې آیا مړی د قبر نه د ضرورت دپاره ویستی شي او که نه او بیا پکې د جابر رضی الله عنه روایت راوړی دی الله اکبر د الله شکر دی چې د سلفیت او د قرآن او حدیث ته منهج یې موږ ته نصیب کړی رڼا یې په هره مسله کې سړي ته امام بخاري دا روایت راوړی دی جابر رضی الله عنه وی لما حضر احد دعاني ابي من الليل کله چې د احد دا غزا وه سحر له د احد غزا و د شپې زه پلار راوغوښتم او په هغه کې د عمر کم او دې دقه یو زوی و د عبدالله رضی الله عنه جابر بن عبدالله پلار یې هم صحابي دی هم صحابي دی نور ټول د هغه لوڼه وي وی کله چې سحر شو پلار نه د شپې زه راوغوښتم د سحر نه مخکې وی ما ته وی چې ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ته دې ښکاري چې سبا د کافرانو او مسلمانان یو بل له ورشي نو ما ته دې ښکاري چې زه به په د اولنو کسانو کې مرم او دې دنیا کې چې زما نه څوک پاتې کېږي که نه نو د پیغمبر نه بعد ته ما تر ټول نه زیات ګرانې
وان علی دین په ما باندې قرضه ده نو هغه قرضه به ختمه کړي او د دې خپلو خویندو به خیال ساتي. وی بیا سحر شو فکان اول قتیل څنګه چې هغه ویلي وه قشانو په اولنو کسانو کې هغه شهید شو. نو بیا په قبر کې چې کله ښخو نو دوه کسان ښخ شو، یو دی یو سره بل کس کوی زما په زړه په دې نه و مطمئن چې لکه دا دوه په یو قبر کې خو په ټیم کې خو دوی ښخ کړی شو. فاستخرجته بعد 6 اشهر شپږ میاشتې بعد بیا ما د پلار راوویستو د قبر نه او وی چې راومې ویستو هغه شان تازه پروت و هغه شان تازه څنګه چې موږ ښخ کړی و. امام بخاري دې نه د استدلال کوي چې د مړي راویسته د ضرورت لپاره جایز دي. دا جابر رضی الله عنه ضرورت و چې دوی دي په قبر کې زما پلار یوازې په قبر کې ضرورت دی. اوس موقع ده، اوس وخت پراخ چې په هغه وخت کې خو وخت تنګ و، ځمکه تنګه وه، د جهاد وخت دی، مشکل وخت دی، اوس وخت شتي خپل پلار یې جدا ښخ کړو. امام ابن المبارک رحمه الله دا روایت راوړی جابر بن عبدالله نه وی معاویه رضی الله عنه یو پیر اراده وکړه چې د سکو د اوبو د سکو دپاره ځایونه جوړ کړي، کظامه ورته وایي په عربۍ کې یا کظامه. دا داسې چې کویان جوړ کړي نږدې نږدې، بیا د یو کوی نه بل طرف ته چې لار بوځي، را بل نه بل طرف ته لار بوځي. دا سیسټم معاویه رضی الله عنه جوړو. نو هغه دا وایي چې من کان له قتیل فلیأتي قتیله، او دا د احد د دې غر سره دا کار کوو خوا کې. نو هلته خو هغه شهیدان چې کوم د احد هغه ښخ کړی شي. نو معاویه رضی الله عنه دا وی که د چا څوک مړی یي دې ځینه نو خپل مړی دې ځینه وباسي. دې کې اوس ضرورت دی لکه چې د عام خلکو دپاره د خدمت روان دی. نو جابر رضی الله عنه وی موږ لاړو دغه مړي موږ راوویستو وي تازه پراته وو بلکل تازه. ګوره ته د یعنې احد غذا ته ګوره او د معاویه رضی الله عنه دور ته ګوره. وی فاصابت المسحات اصبع رجل منهم فانفطرت دما. وی کله چې موږ د قبر کنستو دا کشۍ د هغه یو د خپې د دې ګوتې سره ولګېده نو وینه ترې سمه روانه شوه لکه بلکل تازه. نو دې ځای کې هم ضرورت و. علما وایي چې معاویه دا کار د عام مصلحت لپاره کړی چې څوک په دې لاره تېرېږي را تېرېږي چې هغوی ته د اوبو اسانتیا وي. نو د هغه ځای نه مړي وویستی شو، بل ځای کې ښخ کړی شو. حاصل د خبرې دا شو چې مړی د قبر نه د ضرورت لپاره ویسته جایز دی، او دا لوی ضرورت دی چې لاره جوړېږي، لاره جوړېږي دا لوی ضرورت دی. خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې مړی د قبر نه وباسي او بل ځای ته وړي نو د دې بدن به له خیال ساتي، او دې ته هم ضرورت نشته چې ته دې کفن بیا کولاوی او بیا خلکو ته ښیي او راشي وګوره او یاره سم تازه او یاره داسې او یاره داسې او یاره دغه شه. دې ته هم ضرورت نشته. مړی دې د قبر نه راوویستو بل ځای ته وړي په ادب او په احترام سره، نقصان ورته ونه رسي او هډوکی مات نه شي. ځکه چې حدیث کې دا راځي چې کسر عظم المیت که کسره حیا، د مړي هډوکي ماتول لکه د ژوندي هډوکي چې ماتې. امام ابو داود دا روایت راوړی. نو ډېر په طریقې سره به وړي. بیا وایي چې بیا به لمونځ کوې نه، بیا مانځه ته ضرورت نشته. یو پیر چې جنازه وشوه او جنازې لمونځ فرض کفایي دی چې یو پیر شو بس خبره ختمه شوه. او بل ښکلی دلیل په دی چې ګوره صحابه کرامو خپل مړي راویستي دي، لکه دا دوه دلایل ما صرف بیان کړو، نور پې هم دا دوه کافي دي. هغوی نه دا نه دي نقل چې هغوی په دې مړو باندې بیا جنازه کړي. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه نور هم ډېر پاتې شو، هغه به انشاءالله روان نشسته پرېږدو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.